السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرو خپل موبایل څنګه تیز کو، خپل موبایل سپیډ څنګه سیوا کو، یعنی د موبایل کې وایرس جمع شوی په وجه باندې د موبایل هینډ کیږي یا پکې نور څه مسلې خو لکه هغه شان کار نه کوي څنګه چې مخکې موبایل اغستې څنګه استعمالو هغه شان کار نه کوي. مرګرو په دې موبایل کې وایرس جمع شوی نو موبایل نه وایرس مونږ څنګه ختمو چې موبایل سپیډ هم تیز شي او چې مونږ په کم کار کوو لکه استعمالو چې کار د مخکینه به شان کې. ستاسو موبایل هم داسې سلو شوی وي نو دا ویډیو سره پوره وګورئ، ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ. ملګرو دې برو فرست اف آل تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. اپلیکیشن کوم د ویډیو څوک په یوټیوب باندې ګوري ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو ته لینک ملای شي، څوک په فیسبوک باندې ګوري نو ویډیو لپاره تاسو ته د لینک ملای شي نه تاسو را ډاونلوډ کړئ ملګرو ته. او که داسې را ډاونلوډ کړئ ډایرکټ د پلی سٹور نه پلی سٹور ته ولاړ شئ. دلته ملګرو ولیکئ فون ماسټر یا جنګ کلینینګ ماسټر دا ولیکئ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. موږ ډاونلوډ کړئ دا تاسو اوپن کړئ. چې کله اوپن کوم ملګرو لاندې ته ایګرې ښکاري په دې باندې کلیک کړئ. چې ایګرې باندې کلیک کوم ملګرو بل نشان باندې کلیک کړئ اپټیمایزیشن. ملګرو په دې باندې کلیک کو دا میموري چې کوم ستاسو موبایل دغه صفا کړي موبایل د خپل میموري صفا کړئ. موبایل کې ستاسو کوم اپلیکیشن دی هغه کلینیک روان دی سکینینګ ستاسو موبایل نه وایرس لرې کوي. ملګرو دې 368 MB زموږ نیولې هغه موږ واپس راکړه. دې سره ستاسو موبایل چې کوم سټوریج دی هغه ورسره سیوا کېږي. لکه ستاسو اپلیکیشن یې ډاونلوډ کړي یا ډیټا هغه تاسو ډیلیټ کړي خو حاضر دی نه نیولې او نور د موبایل نه لرې شوي نو هغه ډیټا کم دغه چې تاسو له واپس درکړي یا ډیټا کلینینګ باندې بیا واپس کلیک کړو. دا پلیز الاو اکسس کلینینګ. بیا دې نه بعد ملګرو دې سیټینګ ته راشئ. کوم فون ماسټر چې تاسو انسټال کړی دا به الاو کړئ. هم کله الاو کړو نو بیا به بیک شئ. فون ماسټر مطلب دا به الاو کړئ بیا چې بیک شوئ. دې نه چې نور هم کومه ډیټا ستاسو کړي هسې نیولې جنګ فایل 104 MB نور مخکې دا هم تاسو ته واپس بي درکړي. دا مطلب تاسو لږ انتظار کړئ. کوم جنګ فایلونه چې ستاسو موبایل کې د وایرس هغه مکمل کلینیک ملګرو دا هم تاسو چې کوم دی واپس بیا کلوز کړئ. بیا دې کې فرست نمبر چې کوم دی جنګ فایل په دې باندې تاسو کلیک کړئ. په دې باندې مخکې نه زموږ دا ډیټا کوم چې وه کلینیک کړه اوس تاسو یې خپل دغه که نو کومه ډیټا چې ستاسو فضول په موبایل کې هسې پرتې زه یې د نه هم نیولې موبایل یې د نه هم سلو کړی نه ختم شي. بیا دویم نمبر میموري یوز دې نه هم ستاسو دغه شانتې کلینینګ وکړي نو ستاسو هغه ډیټا چې کومه ده هغه ختمه کړي او هغه دپاره موبایل مو مکمل صفا شي. مطلب بیا په دریم نمبر انټي وایرس دی په دې باندې تاسو کلیک کړئ. په ایګرې باندې کلیک کړئ. ملګرو دا به 1900 پورې ورسي کوم اپلیکیشن چې ستاسو سره موبایل کې موجود دي او موبایل یې سلو کړی نو په یې باندې دوی کلینینګ سکینینګ روان دی بیا ستاسو موبایل به مکمل صفا کړي کوم فایل چې ستاسو سره موجود وي. تاسو دغه شانته لږ انتظار کوئ. دا کوم انټي وایرس چې نو دا هم زموږ د کوم موبایل چې دی صفا هم شو کوم میموري چې هغه موږ له سیوا کړه. اوس دا اپس کلینینګ څلورم نمبر دې باندې کلیک کړئ. اوبره کلین نه په دې باندې تاسو کلیک کړئ. ملګرو په دې باندې هم دوی سکینینګ وکړي کلینیک آف جنګ د روان دی. مطلب ملګرو کومه ډیټا چې نیولې هغه یې موږ له راکړه. دې نه بعد به تاسو بیک شئ ملګرو. بیا به
بیا د فایل باندې په دې باندې تاسو کلیک کړئ. دا هم سکینینګ وکړي که ستاسو کومه ډیټا نیولې وي هسې فضول یا موبایل له دې سره سلو شوي وي نو دا به سکینینګ چې کله کمپلیټ کړو ډېر بیا به دا بیک کړئ ملګرو. دا بیټري ستاسو ملګرو دې کې ډېر اپلیکیشن داسې انسټال وي چې لکه هغه مونږ ان انسټال کړي یا به کې وي خو لکه زمونږ موبایل بیټري چې ډېره زر تشي نو دې ځین چې تاسو دا کړئ نه که نه دا یو فایده به پکې هم ستاسو وشي موبایل به مو ژر چارج نه ختموي. بره باندې تاسو کلیک کړئ ملګرو. لږ انتظار وکړو. دا بیټري اپلیکیشن په دې باندې تاسو کلیک کړئ. د ملګرو لږ انتظار وکړئ. کوم اپسونه چې دي ستاسو موبایل بیټري ډېر زر ختموي نو هغه اپسونه باندې سکینینګ روان دی. ستاسو بیټري به سم د موبایل ډېره صفا شي او چارج به هم ټینګېږي. دا به هم بیک کړه ملګرو. په دې کې نور هم داسې کته ډېر اپلیکیشن دي ستاسو موبایل کې که نیټورک اسسټ شو یا ایپ بوسټر شو په دې ټولو باندې به دغه شانتې یو پیره دغه شان سکینینګ وکړئ ستاسو موبایل به هم تېز شي. ستاسو موبایل چې کوم میموري نیولی شوي هغه باید هم واپس پرېږدي او موبایل هم هغه شان استعمالېږي. او دا اپلیکیشن مطلب ملګرو ډېر ښه اپلیکیشن دی نو تاسو هم په خپل موبایل کې انسټال کړئ او که زیات نه زیات نه نو 2 ورځې بعد 3 ورځې بعد یا هفته بعد دا اپلیکیشن خپل موبایل کې اوپن کوئ او دغه جنک فایلونه چې کوم دي انټي وایرس شو یا فایل منیجمنټ شو دا پې داسې کلین کوئ سکین کوئ چې ستاسو موبایل مکمل صفا کړي نو دې سره به ستاسو موبایل تیز هم وي سپیډ به هم سیو وي ملګرو. مونږ که پې انټرنیټ کوو یا پې گیم کوو نو موږ ته به انښلي هم نه جمع کېږي هم نه لکه موبایل به خنډ کېږي نه بل به زموږ موبایل چې کوم چارج وي نو هغه که زر ختموي نو هغه هم د دې اپلیکیشن په وجه باندې ختموي نو چې کله موږ سکین کړو نو زموږ موبایل چارج به هم زر نه ختموي او موبایل هم کار هم ډېر ښکلی کوي. نو دې سره ملګرو که زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي نو سره ضرور لایک او فالو کړئ. زموږ ټول کانالونه سره ضرور سبسکرایب کړئ.